دوستانو د پېښور پولیسو د پېښور های کورټ دا فیصله کړې ده چې د هغه ټیکټاکران چې په سوشل میډیا کې فحاشي خوروي او مختلفه میچونه کوي هغه به نیول کېږي. نو د علیشه او د هغې مور یې نیولې دي. راځئ دغه ویډیو راسره وګورئ چې علیشه په دا ویډیو کې خپله څه وایي او معافي غوښتې ده او د هغو پولیسو نیولې ده د ګلبهار تاڼه کې موجوده دي. نو راځئ د علیشه 007 او د هغې د مور دا ویډیو وګورو. ملګرو موږ د ګلبهار تاڼې پولیسو ګرفتار کړو کوم چې موږ نازیبه الفاظ یوز کول په ټیک ټاک باندې په لایف باندې غلط پنشمنټونه به ورکول. آینده به موږ نه داسې الفاظ یوز کوو نه به داسې خبرې کوو ان شاء الله. او که زمانه د چا دلزاري شوې وي نو زه تاسو ټولو نه معذرت غواړم. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. یا خدای خلکو ته بارکه سلوټ خورې داسې وکړو ته وایې چې تره کاکل یونیورسټۍ نه فارغه شوې. یا الله توبه یو خبره ته کوم پښتنو د ټول نه پیره خو مبارک شه مبارکي در پدې در کوم اوس به داسې خلک وي هغه به ته د بول په طبعي خوشحالېږي که نه. زمونږ په پښتونخوا کې چې د ټولو نه پیله فاشي چا شروع کړې وه هغه د مور او لورو او الحمدلله هغه دواړه کوی چې کوم دی که نه زمونږ چې کوم سی سی پی صاحب دی د دې ټول هر څه کریډټ چې کوم دی مونږ هغې له ورکوو میاں سعید صاحب له او بل د ګلبار چې کوم سیچو دی رفیق خان یا رفیق خان یو خبره ته کومه چې کوم کس لته سافټویر اپډیټ کړی دی توبه خدای هغه بیا د جمعې په ورځ هم جومات کې موخ کې شپ کې ولاړي وایي ثواب پکې ډېر دی. نو ډېره زیات دی اپریشیټ کوو الله دې خوشحاله او آباد ساته. او بله خبره تا ته کوم بچې چې لکه ستاسو څنګه نن هغه نیپال هم را لړه شو حکومت او تاسو هم را لړه شوئ لکه د دې نه مونږ ته واضحه شوه چې هغه سنګوړسان یا پریشیا ستا پلار دی. یا الله توبه یاره یو خبره ته کوم وګورو د پولیس والا الله را سافټویر ورکړی دی چې دې سره اپل والا سره یا ایفون والا دوی هم ورسره رابطه کوي کیله ناکیله وایي چې کو نوې ورجنه مونږ له راکړو. دا اوس ته ګوره پرونه پورې تاسو ورشئ د دې اپلوډینګ وګورئ او نن داسې ولاړه ته وایي کوم یونیورسټۍ نه پښتو ډپارټمنټ نه غټ هیواد اخیستی دی. او سلوټ ته هم داسې شک وکړو چې زمونږ پکې لاسونه یې نښلي. ډېر ښه. او بله خبره هغه ګیټ بند وي تښتېدی هغه ځان انشاءالله الله به خیر کې ګیټ به کولاو شي چې ته به تښتېده وړه پښتونخوا د بل ځای کې به ونیسي. خو خبره دا ده ډېر زیات لکه به ګورئ زه د دې په دې پیلار باندې زه لعنت ویم که نه دې غریبي ته به زه څه ویم د ماشوم مثال خو د خټې دی چې خټې نه ته څه جوړی هغه ترې جوړېږي. زه وایم چې کو دا پیلار هم وله د دې خپې نه راښکړ ولږه مړه تشریف والا ورکړو جي نو به دا به ډېره ښایي که نه ځکه چې ماشوم خرابېږي د پیلار د وجې او دا غریب هم خرابه کړی هغه پیلار ده هغه څه دی شنګ بګوړیا. او ډېر زیاته مبارک شه او دغه ټولو جینکو ته نورو ته مېمه ګورئ چې دغه شیزونه پرېږدي سوشل میډیا را یو ښایسته کنټینټ راوړئ پکې لکه دنیا خلک لګیا دي پیسې پې ګټي تاسو هم پې وګټئ لکه دا میتړچون خولو داسې لوازمات ښکاره کولو غونځاخي شو کول که لکه د دې نه څه نه جوړېږي ځکه چې بچې یو خوا لیډي زموږ ملک کمزوری دی الله دې پرې رحم وکړي بل تاسو راله عوام هم کمزوري کوئ که نه الله مکه. او جی یو بله خبره مې کوله دغه کوم خلک چې د باباګانو پسې ګرځي انشاءالله په دې به هم آواز اوچتو چې دا سات پس وایي په دې کوڅه کې جینۍ روانه ده او راځئ چې ورننوځو او بیا مخیره کې د بابا خپله ورولي وایي دا مې پلار دی. خو ډېر زیاته مبارک شه جي ډېر زیات خوشحاله یم. او دغه نیپال کې نیکه والوت هو ته دلته والوتې